د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي اوبه په اوبو، شیدې په شیدو. وایي چې یوه سړي به په شیدو کې اوبه ګډولې او بیا به یې په بازار کې خرڅولې. یو ورځ یې شیدې خرڅې کړې، پیسې په هامیانۍ یعنې د پیسو په کڅوړه کې واچولې او کور ته روان سو. په لاره کې یې ګرمي وسوه او خولې پر راماتې سوې. همهلته نږدې یوه سیند ته ورغی چې پکښې ولمبېږي او ګرمي یې ورکه سي. هغه و چې کالي یې وکښل او سیند ته ور ولوېد. په دې وخت کې یوه بیزو راغله، د پیسو کڅوړه یې واخیسته او د سیند پر غاړه یوې ونې ته وخته. سړي چې هر څه چیغې وکړې چې له بیزو څخه د پیسو کڅوړه واخلي، خو ګټه یې ونه کړه. بیزو د پیسو کڅوړه خلاصه کړه او پیسې یې راوایستلې. یوه روپۍ به یې د سیند اوبو او بله به یې پر وچه را اچوله. په همدې ډول یې ټولې پیسې له ونې څخه راواچولې. کله چې سړی له سیند څخه راووت، نو هغه پاته نیمۍ پیسې چې بیزو د سیند پر غاړه اچولې وې بیرته راواخیستې. خو ډېر خواشینی و، ویل نیمې پیسې مې له لاسه ووتې. په دې وخت کې د ځان خوشحالولو لپاره له ځان سره ویل، ځه خیر دی، ما خو هم په شیدو کې نیمې اوبه ګډې کړې وې. د اوبو پیسې اوبو یوړې او د شیدو پیسې راپاته سوې. بیا یې وویل اوبه په اوبو، شیدې په شیدو. یادونه: دا متل په خیبر پښتونخوا په تیره بیا مردان کې ډیر ویل کیږي. کله چې ګټه او تاوان سره پرتله او وروسته یو څه ګټه ورپاته سي، نو د ځان ډاډه کولو او خوشحاله کولو لپاره دا متل تیروي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1992 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 9 نیټه له لال بادشاه خیالي څخه په ټلیفون کې اورېدلې ده. ښاغلی خیالي د خیبر پښتونخوا مردان سیمې خیال آباد د فارم کورونو اوسیدونکی دی.